تا کله خان او کله ګل وې مورې تا کله خان او کله ګل وې مورې زه دې یم ګل ته مې بلبل وې مورې تا چې به ما ته نصیحت کولو ما به بیا هم هغه عادت کولو خبرې سپینې کوه منافقت مه کوه ښه نیک کارونه کوه غم د قیامت مه کوه په شراکت شتمنه بس تجارت مه کوه لکه بڼاکه چې هوا واخلي ستا هر یو غم دی یاره ما واخلي خو دا ګزارونه چې په سترګو کوي دغه کاته دې رانه سا واخلي زه د غربت ته پاسېلو یریږم نور څوک والله که رانه تا واخلي داسې غمونه دي انبار دي په ما لکه چې غرونه څوک په شا واخلي د ګران مشر ارشد علي ارشد صاحب په دغه شعرونو باندې مې سلامونه واخلي ستاسو ملګری ستاسو ورور هارون بادشاه یم او سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به یئ کتونکو نننی پروګرام مې راوړی دی د سوات ښایسته سیمې ته سمبټ چم ته او نننی پروګرام کې را سره میلمه دی اشتمن خان شتمن صاحب ډېر ښه لیکي د پښتو دپاره ډېر خوندور شعرونه لیکي بلا مینوالي دي نو د هغه څنګ ته راغلي یو ژوند به پښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او ښایسته کلامونه شعرونه به ترېنه ریکارډ کوم ستاسو سره به یې شیر کوم نو شتمن خان شتمن صاحب په خپل پروګرام کې راته هرګلی او ستړي مه شي مننه مهرباني هارون باچا ورورو چې تاسو موږ له ټیم ویستو موږ له مقرره کړه او موږ پسې رالی موږ د عوام ته په سکرین باندې مخامخ ډېره مننه مننه هغه ستاسو هم شتمن صاحب چې د مصروف حالاتو کې مو راله وویستو نو دا راته ووایي شتمن صاحب چې شاعري خو ماشاءالله بلا خوندوره ده شاعري د آغاز مو د کله نه کړی او لیک مو د کله نه شروع کړلی دا خو د ډېر وخت نه و لیک مې ډېر وخت نه کوو خو زما پکې بیا داسې مصروفیاتو بیا ته قلار شوی وم ځکه چې اصیلزاده میر صاحب تاسو پېژنئ مې استاد هم دی او د ډېر وخت نه بیا پکې په دې منځ کې قلار شوی وم سعودي ته هم تللی وم دغه کې لږه کوتاهي شي او بیا مې اوس مې بیا شروع کړلی شتمن صاحب دا راته ووایه چې د کتونکو تنده به زیاتونه شاعري خو بلا خوندور ده نو د کتاب مو څه شته که نه کتاب مو چاپ کړی دی د کتاب په اړه به راته څه وایي نو کتاب یو لا نه دی چاپ کړی او هغه زړه شاعري خو جو تله راغله او کوشش به کوو انشاءالله چې چاپ کړو انشاءالله شتمن صاحب زه یم کتونکي به په انتظار یي ستاسو د شعرونو نو څه به راسره شریکوئ په پروګرام کې هارون باچا صاحب نظم به راسره د مور شریک کړمه ارشاد ډېر مې یادېږي مور ستا خبرې راته دې پرېښودې بلها خبرې ته رانه لاړې زه تنها پاتې شوم مورې غمونو کې دا ستا پاتې شوم نه مې هېرېږي مور ستا غېږه راته یادېږي مور ستا غېږه تا چې په غېږ کې وده کولم بزو څه په قیسو دې غولولم بزو ګوته په خوله بس په ارمان پاتې شوم پر هر په زړه ویران پاتې شوم نه مې هېرېږي مور ستا غېږه راته یادېږي مور ستا غېږه د خوشنصیبو چې زه مور وینمه بیا خپله مور چې زه په ګور وینمه زړه مې غریب ونیسي جړا راځي تیر شوی وخت کله اوس بیا راځي رب ته مې لاس چوت په دعا نیولي مورې د پاره مې دا ستا نیولي تا کله خان او کله ګل وې مورې زه دې یم ګل ته مې بلبل وې مورې تا چې به ما ته نصیحت کولو ما به بیا هم هغه عادت کولو تر څو چې کور ته به راغلی نه وم مورې چې تا به زه لیدلی نه وم په ما پسې به دروازې له راتلې
په ما پسې به دروازې له راتلې نه صبرېدې ته به کوڅې له راتلې زړه مې په تا پسې کړېږي مورې زړه مې په تا پسې کړېږي مورې دا ستا شتمن لیونی کېږي مورې دا ستا شتمن لیونی کېږي مورې ډېر زبردست شتمن صاحب ډېر ښایسته نظم و د مور په حواله باندې یقینا کتونکو تاسو به ډېر زیات خوندونه اخیستي شتمن صاحب زه یم چې نظم خو بلا خوندور و د مور په حواله باندې کتونکو به ډېر زیات خوښ کړی نو که بل څه داسې لنډ غوندې غزل یا ښایسته غزل که مره سره شریک و خوشحاله به شو بالکل شریک پکوجي لنډ بهر والا غزل دی چې د چا غیبت مه کوه چا نه نفرت مه کوه د چا غیبت مه کوه چا نه نفرت مه کوه رزق په خدای درکوي د خان زیارت مه کوه رزق په خدای درکوي د خان زیارت مه کوه زړګیه پوه شوس زړګیه پوه شوس داسې عادت مه کوه د زړه خبرې چاته د زړه خبرې چاته ته حقیقت مه کوه خبرې سپینې کوه خبرې سپینې کوه منافقت مه کوه ښه نیک کارونه کوه ښه نیک کارونه کوه غم د قیامت مه کوه چې شیر دې نه خوښوي چې شیر دې نه خوښوي هسې محنت مه کوه په شراکت شتمنه بس تجارت مه کوه مهرباني زبردست غزل او روماني کم غزل چې و لنډ بهر والا نه یقینا تاسو به ترې بلا خوندونه اخیستي کتونکو دا و شتمن خان شتمن صاحب په سمبټ کې ژوند کوي نو شاعري بلا خوندوره ده تر دې د مرګ خپل قربان باچا ته اجازه تر بل پروګرام پورې په لوی علم سپارم د لوی الله په امان